د فیل مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 115 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ تاو نلیدل چې ستا پروردګار د فیل له څښتنانو سره څه وکړل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. آیا هغه د هغو چلول شن نه کړ او پر هغو باندې د مرغانو سیلونه ولېږل چې پر هغو یې د پخې شوې خټې تیږې غورځولې؟ بیا یې د هغو حالت داسې وګرځاو لکه د څارویو شخوند وهلي واښه.